السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خویندورونو، ژوند زده کړئ او د ژوند کولو لارې وپېژنئ. ژوند د خدای پاک لخوا موږ او تاسو ته ډېره ستره ډالۍ ده. دا یو داسې ډالۍ ده، داسې یو تحفه ده، داسې یو نعمت دی چې که دا ولرې د خدای پاک د ټولو نعمتونو نه به خوند واخلې، د ژوند حق به ادا کې، د ژوند خوندونه به لاسته راوړئ، د ژوند نه به مزې واخلئ. خو دا به زده کول غواړي. ژوند خدای پاک موږ او تاسو ته راکړی دی او خدای پاک موږ او تاسو ته د ژوند کولو لار ښوولې ده. همدا و چې خدای پاک د آدم علیه السلام نه واخله تر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پورې انبیا راولېږل او هر نبی به خپل امت ته د ژوند کولو لار ښودله چې دا ژوند ته څنګه تیر کې چې بریاوې لاسته راوړې. دا ژوند د ازموینې د امتحان یو میدان دی او خدای پاک د موږ او تاسو نه امتحان اخلي، بیا دا ژوند رانه اخلي او مخکې بیا چې خدای پاک موږ او تاسو ته څه تیار کړي دي چې هغه راکا. آیا دا سړی د جنت قابل دی او که دا سړی د دوزخ قابل دی؟ دا انسان د بریاو قابل دی او که دا انسان لکه په دې نړۍ کې چې د ژوو په څیر روان دی دا د جنت قابل دی؟ عزیزانو، موږ او تاسو ګورو په موږ او تاسو کې داسې مسلمانان شته دی چې ډېر په کبر، ډېر په غرور، ډېر په اوچتو خبرو باندې چې بهر په چا باندې وس نه رسېږي، په خپل کور کې په خپلو زنانو باندې، په خپلو خویندو باندې، ان تر دې په خپلې مور باندې ظلم کوي او ځان ډېر لوړ بولي. ما په خپل وطن کې خبره دراغله داسې خلک ولیدل چې خپله مور ځان سره په موټر کې نه کینوي چې په شرمېږي. یو څوک چې د هغه موره پیدا وي او دی په هغې باندې شرمېږي او ته د نړۍ په بل یو هیواد کې هم نه یې، په هماغه هیواد کې د هماغې خاورې بچی چې د دې هیواد خان او ملک او غریب او ډوزمار او د ما په شانتې بل ته ناست یو کس ټول یو بل سره پیژنو او د ټولو میندې یو رقم دي. قربان د داسې میندو چې زمونږ د هیواد دي. تاسې باور وکړئ ځان سره موټر کې نه کینوي، په دې باندې شرمېږي، ناپوهي غم دی دته د خپل ځان په دې باندې ډېر لوړ او ډېر پوه او ډېر لوی او ډېر کبرجن ښکاري چې ګوندې زه ډېر یو پوه سړی یم. دا ځکه چې دې پیسې ته هر څه ویلي دي. عزیزانو، تاسې باور وکړئ یو سړی که میلیونر شي خو که موږ او تاسې واقعي پوه انسانان یو او د ژوند مقصد مو پیژندلی، په خدای که دومره هغه ته اعتبار ورکړئ لکه یو چرګوړی، او که یو سړی انسانیت ولري، یو سړی قدردان وي، یو سړی د انسان په مقصد باندې پوي او د سبۍ هم نه خوړلی او د غرمې هم نه او د بېګۍ هم نه او په جب کې ورسره یو شی هم نه، لیکن دا د دې ټولې نړۍ په مقابل کې اوچته درجه لري. نو انسان هسې خو موږ او تاسې شعرونه اورېدلي راکه رحمان بابا چې وایي چې انسان په رنګ نه سړی کېږي، سړی هغه دی چې خوی د سړو وینه، او یا که چېرته انسان په مال سړی کېدی نو سرو ته به خلکو سجدې کولی. نه، انسان چې په انسانیت راشي، ځان وپېژني، خپل رب پېژني او چې رب یې وپېژند هغه یوازې مسلمان نه مؤمن کېدی شي. عزیزانو، راځئ چې په دې ژوند باندې فکر وکړو، د دې ژوند نه خوند واخلو، تر څو څنګه چې هغسې اوسه، بس خلاص. زیاتو ډوزو ته، زیاتو خبرو ته، زیاتو تېرېستنو ته چې سړی ځان تېر باسي. ډېر خلک ځان تېر باسي، دی فکر کوي چې زه خدایم تېر باسم. ډېر خلک تېر باسي، خلک مجبور دي، خلک غریب دي چې تا ته ناست دی او ستا خبره اوري. یعنې خلک پوهېږي ستا په دې ډوزو باندې. راځئ چې صادقه شو، راځئ چې د ژوند نه خوند واخلو
او راځئ چې خدای راضي کو او د خدای رضا په دې کې چې د خلکو خدمت وکړو. خدمت د خپل مور نه پیل کا، د پلار نه پیل کا، د خویندورونو نه پیل کا، د خپل خپلوانو نه پیل کا، ورپسې همداسې ځه. بیا د ژوند خوند وګورئ. تاسې باور وکئ که زه به درته درواغ په دې کې وایم، هیڅ اړتیا هم ورته نه لرم، هیڅ چاته اړتیا نه لرم د خپل رب نه په غیر. چې ورځې تېرې شوي دي چې زه داسې ولږه تېروم، په جب کې راسره ښه ډېرې پیسې، ښه ډېر سره په یخچالونو کې پراته، په موټر کې پراته، لیکن خوند راکوي او زه د چا په غم کې منډه وم، منډه دلته، کله خبرې. ستاسو نه ماته څه راځي؟ هیڅ. خو زه ستاسو حق په خپل ځان ګڼم چې د خپلې تجربې زه د تاسو سره شریکې کړم. الله مخاد و آباد لره. ژوندي اوسئ، یو بل ته لاس ورکئ، یو بل سره مینه وکئ تر څو د ژوند خوند وګورئ. السلام علیکم.